بدبخت انسان هغه دی چې خپله مړ شي او ګناه یې ژوندی پاتې شي. ښه انسان چې عالم شي خاکسار شي او بد انسان چې عالم شي مغرور شي. له خلکو کړاو لرې کول او خپله یې اخیستل لوی سخاوت دی. شهوت له پاچا نه غلام جوړوي. څوک چې د ژړا زور نه لري په ژړېدونکو دې رحم وکړي. د هر شي ثواب په اندازه دی خو د صبر ثواب بې اندازې دی. څوک چې ګیلې او شکایتونه نه کوي هغه خوندور ژوند ته رسیږي. د ستونزو جرړه د انسانانو خبرې دي. څوک چې د الله تعالی کارونو ته مخه کړي الله تعالی به د هغه کارونو ته مخه کړي. علم مړ دی خو په غوښتلو ژوندی کیږي. پاک نفس انسان چې خپله ستاینه اوري شرمیږي. له ګناه توبه کول ښه دي خو له ګناه ځان ساتل ډیر ښه دي. رښتیا امانت او درواغ خیانت دی. په چا چې نصیحت اثر نه کوي د هغه ایمان نیمګړی دی. د علم له کبله هیچا هم د خدایۍ دعوه نه ده کړې خو د مال او دولت له کبله ډیرو کړې ده. د هغې ورځې په تېرېدو اوښکې تویې کړئ چې ستاسې له عمر څخه کمه شي او نیکي پکې ونه کړئ. په صداقت او خوشحالۍ سره صدقه او خیرات ورکول د هغه د قبولیت نښه ده.